احمد مسعود وایي نړیواله ټولنه دې د طالبانو په رسمیت نه پیژندلو ته دوام ورکړي. په سلامونو مو ورکلی کوم د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو. سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. پام راګرځوم د دې ساعت مهم خبر ته په سر کېدونه کوم. ملګرو که مو چینل نوي سبسکرایب کړی د مهمو خبرونو لپاره در سره AFG نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. د افغانستان د ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود ویلي تمه لري د نړیوالو ټولنې لخوا د طالبانو په رسمیت نه پیژندلو پالیسۍ به په قاطعیت سره دوام وکړي او د پراخ مقاومت د افغانستان دننه او بهر د پراخو اعتراضونو پایله بللې ده. احمد مسعود په یوې تازه خپره شوې بیانیه کې ویلي موږ د نړۍ د هیوادونو لخوا د طالبانو د ادارې په رسمیت نه پیژندلو او د یو ټولګډون حکومت پر جوړېدو ټینګار د مناسبت دریځ هرکلی کوو. نوموړي په دغه بیانیه کې زیاته کړې طالب ځواکونو په کندهار، بلخ، دایکنډي، اندراب او پنجشیر ولایتونو کې داسې اعمال ترسره کړي چې دا ټول د جنګي جرمونو، نسل وژنې، توکمیز چلند او د بشریت ضد جرمونو ښکاره مثالونه دي. ښاغلی مسعود ویلي تر هغه به جګړه او مقاومت کوي ترڅو چې د خپلو خلکو مشروع اهداف یې نه وي ترلاسه کړي. بل لور ته د طالب ویاندویانو تر دې وړاندې دا ډول تورونه رد کړي دي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقي پرون د قطر پلازمینې دوحه کې وویل چې اوس په ټول افغانستان کې امنیت ټینګ شوی او امنیتي پیښې د تیر پرته له خورا کمې شوي دي. د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو دا زموږ د دې ساعت چمتو شوی خبر. تر بیا ښې چارې، د الله په امان.